کندهار کې د ټي ټي پي 3 مخکښ غړي وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو ته خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. سیمه ییزو باوري سرچینو زاویه نیوز ته وویل چې تېره ورځ د کندهار ولایت مقام څو میټرۍ کې د پاکستاني طالبانو 3 مخکښ قوماندانان په مرموز ډول وژل شوي دي. د سرچینو په وینا وژل شوي کسان د حافظ ګل بهادر د ډلګۍ اړوند دي. د معلوماتو پر اساس یاد کسان دغه مذاکراتو برخوال وو چې کابل کې د ISIS او ټي ټي پي ترمنځ نتیجې پای ته ورسېدل. شاوخوا 3 اونۍ مخکې هم په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د تحریک طالبانو پاکستان څو تنه غړي وژل شوي وو چې ګمان یې کېږي د پاکستان د څارګرۍ ادارې پکې لاس و. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو معلوماتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.